څوک شته چې مرګ خرڅوي او زه په بیه واخلم؟ داسې څوک به وي چې مرګ خرڅوي او زه په بیه والم؟ دې ژوند نه خدا خدا چې چرته مرګ خرڅيږي او زه په بیه والم او زه مړ شم. ځکه چې د ځان لوګه خدا سړی برداشت کی، لیکن د بال بچ لوګه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه خي، دا د سړی د برداشت نه با. یو سړی ورپسې روانو، هغه چې دا اشعار واورېد نو هغه ولا 1 روپۍ ورکړه چې خدای بندا مرګ ما غواړه، دا 1 روپۍ والو بال بجله په وړو والے او وخت به پیتیش. سړی ډېر خوشحال شو، روپۍ واغستا وړو وړو وخت پټال. د زمانه انقلاباتو دا سړی چې دا د لوګي نه مرګ غوښتو، د زمانه دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ. یا داسې حالو چې د لوګي نه مرګ پسې ګرځېده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شو. هغه سړی چې اچا ولا 1 روپۍ ورکړې وه، بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو. اړکه خیال وکړو چې دې سړی سره خو ما په ډېر سخت وخت کې د 1 روپۍ امداد کړی چې د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو او ما ولا 1 روپۍ ورکړې وه، او نن دې د ملک وزیر اعظم دی. راشه څه تجربه خو په وکړه، بادشاہ دی د ملک. نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکه او دا درخواست په سر باندې دا اشعار ولیکل چې الا موت یباع فاشتریه، الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خیر فیه. او وزیر اعظم صاحب زاغ سړی ما چې تا د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو، دا شعرونه دی وی او ما په ډېر سخت وخت کې تاله 1 روپۍ درکړې وه. نن هغه حال چې کوم ستاو نو هغه په ما راغلی دی. نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی. الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت، وزیر اعظم ورته ډېر وژړل. دا د پاکستان دا کوڅه ډب وزیران نو، درخواست والا یو سه ایشو پیشو ایشو پیشو 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 پیونی کی چې محکمې ته یو سه نو اوی زما ما په آرام کېنه، داسې هغه وزیر هر چا طریقې دلته ځای کړ. هغه ورځ یو هلک ما ته راغی وی جي وزیر اعلی صاحب پې لیکلي دي چې ځای ولا ورکړي، خو بس ته دې افسر ته ووایه چې ځای راکړي. ما ورته یو قصه وکړه، تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دستخط وکړي نو به تا خو جوړ زه د ضیاءالحق نیکه شوم. نو ما ورته یو قصه وکړه، ما یو طالبو په دلی کې چې کتابونه خلاص کړه نو پلار ورپسې خط ولیږلو چې راځه که نه بس دی.
ازوی ورته ولیکل چې پلار داسې چل دی چې دلته یو راجا دی دا غلور دا کتابونه مې خلاص کړ خو دا غلور دا نیم نکاح شوی او نیم پاتې دی نو دعا کوه چې دا نور نیمه مشي نو بیا درځمه ما قبول کړې ده خو چې دا د راجا لور ما قبول کی ما خبره پوهېږئ ما قبول کړې ده خو چې دا جنۍ ما قبول کی نو خبره که خیال وکړئ ستا په قبلېدو کې ده که د جنۍ په قبلېدو کې په دې مې پوه ها تا خو به د وزیر اعظم لورم قبول کړي خو چې هغه خو دې قبول کی که تاسو خیال راغی د بادشاه لور په بام ناسته ده سره جوړه اغوستې ده او شونډې سرې کړي دي سترګې تورې کړي دي او دا تاسو غوندې یو غلام جان روان دی په لاره چې داسې ورته کتلي دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشے لب لالے بر لب بام نظر میں آیا سرے جامع او سرے شونډې او تورې سترګې پاس په بام ناسته ده خدای سبا کیږي هغه ورته د پاس نه आवाज وکړو چې نه بزوري نه بازاري نه بازار میں آیا کو تکشا په آرام تیریگا دا د بادشاہ لور دا نه په زور نه په مینت او نه په پیسو دا بستاله استرانش نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبول کړي وا او سوال خو چې ده د په قبلې دو کې نو سوال خو دا غي په قبلې دو کې اوس دې به وقوف لار ته ولیکل چې نیم نکاح شوه ده نیم پاتې ده نو ما غسړی ته وې چې خبره دادا چې خبره د وزیر د دسخط نه ده چې وزیر په دسخط کړي ده خبره دا متعلقه ډایرکټر ده دا ډایرکټران په خدای قسم کده دی وزیرانو په دسخط متیاز کینی تجربه وکړي نو مال په حرام کې وځي وزیر صاحب کړه د خاصه تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړه ما ته وایي چې به وزیر درته زو کوم دارا ته وایي وزیر کړه دې استبای سبب خلق ته چې د وزیر په دسخط شه زلارني سلار لنډوا د وزیر دسخط شه چې مال رانیز دیکو بلته بدر باندې وکړي عرض میں داو چې داسې وزیر نو اغله چې درخواست ورغه نو ورته وجړ او ډېر وجړ دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی موږ په علاقه کې ورته یو سړی چای کړی وي نو چای ورته کړی وي او 50 زره خو ورته ډازې وکړي وي کلاشن کوکو باندې علاوه کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 اوس سړی چې د ویړای خبره راشي ما په سره منډه کی چې دا دروغه ته بلګونه چې دا ویړای لګه صفا کی چواړي ګنده کړي مالا وزیر په سره ځکه چاته د چټه دې کوړي هغه ته په سیګر ځکه مالا اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړی بارام کتلی وزیران دیتا نوئی حکومت دیتا نوئی حکمران دیتا وائی چه درخواست ورغه او هغه شیرونه پڑاو که چه نن سو کال مخ کی دویلی چه علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خیر فيه ورته وجړل چاو په ماده سي وختم تیر دی چې ما د لوګینا ځان لمرګ وختو نو 200 روپۍ راواغستې 200 او دا هغه کاغذ په شا باندې
د قران کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. و درخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو، ما داغي په عوض کې د قران د دې آیات مطابق چې یو دانه څوک د خدای په نام ورکی نو داغي داسې مثال دی لکه دانه وکړي هغه بوټي شي، هغه بوټي کې اوږي وشي اوږي او هر وږي کې سلسل داني نو یو په وسوي نو تا 1 روپۍ مال را کړې وا نو ما یو په وسو دل درکې او که مزید خدمتم نو ګوره بیا به ما خبره. عزیزانو دې ته وایي کامل انسانیت چې د چا نیکی څوک چې د چا نیکی هیره کی عزیزانو دام انسان نن مونږ چې کومه زمانہ کې اوسې دا دومره کمینه وخت او رزیل چې نیکی دی ور سره کړی نو بیا غټ کانم ولا ورکا چې ما څه وخت یا قرض دی ورکو قرض دی ورکو نو تماچا ولا ورکا چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغو مې ولا چې خلاصې به وشي قرض دی په خوا به قرضونه خلقو چاله ورکا قرضدار وکې دی قرض دا زمونږ د دوای کار په خدای قسم ماړه خلق چې قرض وړه ده بیا په دلار نه تیریږي یا چې تیریږي په سیکل نو داسې 30 تیر شي لکه د ګولای په شان وته کور دی وران شه خو 100 روپۍ دی یا 50 یا 50 کور دی وران شه خزای انسانیت تا ګوره ابل اورد یو خزر عالم ویل 2 کاله وشو زه وطن ته تللی وم او د دې دکاندار ما باندې اتانې پاتې وې په دوای کې اتانې نو 2 کاله پس رالم مال چې هغه اتانې ورکم سینه چې قبر لې په غاړه یو نس خزر سړی شیخان ګیری به دوی بیوسی بیا به منزگزار بزرگ صاحب اولیاء صاحب پردیر واور یو پیسہ دی چې پردیر خوڑلی یو پیسہ قیامت کې بدر تولی شي چې جنت تزا خود دی سړی در باندې یو پیسہ دا آراو دل ورکنو بیا وی چې دې منډه کې پیسہ به د جهنم په بیخ کې ورته ښکار شي نو دې به ورپسې ورټوک چا پیسہ اوچته کی پاس چرازی بیا به تی پریوزي نو بیا به ورپسې ورټوک د خدای خوښه ده چې دا یو پیسې په عوض کې څومره غوپې ولا په جهنم کې یو پیسې نن پردې مال خورل خو زمونږ د مور پای دی نن تو وګوره ستا په دې ملک کې څه ظلم روان څه ظلم دومره ظالم ملک به په مخ د ځمکه نه لکه پاکستان چې او دومره ظالم ولې د دې نااهله حکومت د لاس